یو دم دی توبه ویستی دا د سندرو نه پښتن دی ناغه به دی مشهور مقرر عالم نه مقرر تقریرونه کوي نو مینالم نو ما غشتونه بیا ډیر خلک به ما په خیر یادې او صفاتونه براله بیا کوي دا ډیره ناشنا خبره ده چې کور کې دنه ناشي په کور کې په هغه کوټه کې ناشي چې هغه په ګوټ کې به دغه په ګوټ کې ناشي کومه باندې ردونه کوي خدای حکومت نه پیسې واغستې تر شمه خبره بو واضحه نو دا یو مقرر دی دې دم چې توبه وستنه د صفته کو قسم صفته کو یرو د پشان انسان او د پشان عالم او د پشان تقوادار او د پشان پرهیزګار معنی دی دا خو دغه القابات چې کومور خسنګه وی په جاز کې مو د سفر کوزي چې دنه متاثر شوم غدیس په جاز کې مو د سفر کو نو ماته په جاز کې وی چې تا خو سندري وی کنه مې چې وی چې تا پلانې سندرو وی زه حیران شوم چې لکه د دې ګوره ما سره ټوغه کوي کنه د غسین وی زه غره نه چې ماته سندرو دریم پر د بیو وی ما سندروي او مولانا سي د لاس دې په دې ځن یې خوري روي ماته ګوري وی ما چې سندره ختم کړې ماته وی چې ماشاءالله څه خسته و الله تعالی درکړي وی بیره دې چې د انډیا غ پلانې سندره غره ته نو وجاب چې دا لګي وای یا غبي او د مولانا سي مقام زما پزړه کې دی دوی چې دومره چې انسان ته وره ماته وی سندره وای روز دا کار خو موږ نه یو کولای که څوک د دې دراسه شدت پسند وي چې زه مو یو کس ته چې سندره ماته وره او زه به د دې شناش مو سبحان الله وبالذیاتی وما نو ګوروي علما دسی ایو دا وابیان سندري حرام دي شراب حرام دي نسوار حرام دي پرده به خزه لازم کوي کورته د نرور نشرات لې کورته د مامزوي نشرات لې کورته ترزوي مړ ځان نه سخت دین جوړ کړي نه دا اقا سوچ دین دې کوم چې اسمان نه راغلی او دا چې کوم سره ته خوشاله کړي ته به کې ملاوټونه کړي ماته اوس دا یو کس واقع بیان کړو الا په تبلیغ کې نو سور ذکر زیدو بلکې مشهور دیری ته به زلاړو شور موټه کوو مې پلانې شتي او دنه ناس کوم ځکه وکړ دیری په مسجد کوم د ناس د زیاده کې د روټي لپاره اکثر امرګری وکي دغه فلم لګیدل د انډیا او د پکې ناس تشبیه دي جوړه تاسو کې دی له کارو ویل شي ولای د دې سړي خلاف وسوکي کی ها دغه دعوت څه بدیش د چا بدیش د دعوت خسته دعوت او دې سیمولیان خو دوی خوختي د انډیا فلم ته سره کینی بس الا كانوا ولا ينوزوا درسك خلو کده چې بل یو حق پرس علم بوله نه ورنه کار باغ دا کړو چې دوی ته ویل چې دا کار ساسو د ګناه دی حرام خو نه فرمانی ده الله نه فرمانی پیغمبر نبی وسره طبيعت لګیدو او طبيعت نه لګیدو نبی به لازم دا ټاپره چول د شدت پسند دي